بایزید بهتوی رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی دی وخت د زمانې، او دا یو داسې بزرګ و چې د به په هر لیول باندې د هر چا ډېر زیات خیال ساتلو او د انسانیت به یې ډېر زیات خیال ساتلو. که موږ خپل ځان ته سوچ وکړو نو داسې اوس هم په دې دنیا کې ځینې خلک شته چې هغه د انسانیت خیال ساتي او خدمت کوي، د هغې دپاره لګیا وي. خو که دې خبرې ته لږ شان ستاسو توجه راوګرځوم چې یاره یو انسان په دنیا کې ښه کارونه کوي، د انسانیت خیال ساتي، لمونځ روژه نیسي، تلاوت کوي، نور ښه کارونه کوي، او هغه په دې تمه باندې وي چې یاره بس ما خو د آخرت دپاره دا ګټه کړې ده، بس پلانۍ صدقه مې ورکړې ده، یا مې پلاني سره ښه کړي دي، یا خو زه منځونه کوم، یا تلاوتونه کوم، یا زه زکات ورکوم، جهاد مې هم کړی دی. مطلب په یو سوچ کې وي، په یو فکر کې وي چې زه ما تیاری کړی دی. څه خلک داسې وي، خو دا پته نه لګي چې رب د کم انسان کم عمل ورته خوښ دی یا ورله خوښ کړی دی، هغه عمل دا هیڅ پته نه لګي. دا به په هغه ورځ پته لګي کله چې د حساب کتاب وخت راشي. زه خبره خپله مختصر کوم، هغه خپلې واقعه طرف ته راځم. کله چې دغه بزرګ وفات شو، وخت پکې ووړېدلو، نو د دغه علاقې یو کس په خوب کې ولیدلو او تپوس ترېنه کوي چې تاسو خو په دنیا کې ډېر ښه کارونه کړي، تاسو یو لوی بزرګ وئ، تاسو به منځونه کول، تاسو به تلاوتونه کول، تاسو به عبادتونه کول، تاسو د انسانیت خیال ساتلو، او تاسو کم یو عمل داسې و چې هغه رب ته ډېر زیات خوښ و، او هغه خوښ عمل باندې تاسو جنت ته تللی یې، تاسو یې معاف کړي یې، تاسو ته یې مغفرت کړی دی، تاسو پې د جهنم د اور نه خلاص شوي یې. داسې کم یو عمل تاسو په دغه ټولو عملونو کې کړی دی، یا کم یو داسې عمل و چې هغه رب ته ډېر زیات خوښ و. کتونکو دغه بزرګ ورته وایي چې ما ډېر منځونه هم کړي دي، ما ډېر تلاوتونه هم کړي دي، ما ډېر عبادتونه هم کړي دي، ما ډېر هر څه کړي وو، خو زما د ټولو نه غوره عمل، د ټولو نه خوښ عمل زما رب ته هغه دا و چې یوه شپه زه په خپله بستره کې پروت وم، او شپه د ژمي شپه وه، د جړۍ شپه وه، اوږدې شپې وې، او زه په خوب باندې مطلب خوب ته مې ځان تیار کړی و، او په یو داسې ځای کې وم چې هغه ګرم ځای و، بهر باران ورېدلو، یخني وه. نو بستره کې پروت وم، په دغه موقع باندې زما غوږونو کې یو آواز راغی، او آواز د پیشو د یو بچي و چې ما محسوسه کړه چې یاره دا آواز د پیشو دی یا د پیشو د یو بچي دی، او دا مې ذهن کې راتله چې یاره باران وریږي، یخني ده، او دا به په داسې ځای کې وي چې هغه ځای کې به باران وریږي، په یو مشکل کې به وي، او زما زړه کې ترس راغی، زما زړه کې رحم راغی، او زه د هغه بسترې نه راپاڅېدم، بهر راووتلم، او ما هغه پیشو چې کوم و، د پیشو هغه بچی چې کومه وه، نو هغه ما یو سوري ته کړه، ما یو سایډ ته کړه د باران نه، او هغه ما یو محفوظ ځای کې کېښودله. نو زما رب ته د ټولو نه خوښ عمل، د ټولو نه غوره عمل هغه همدا و چې ما له پې الله بهتره بدلې راکړې دي، بهتره جنت.